سلامونه او احترامات دوستانو، راځو د بازس نیدرلانds او پښتو ګرامر او زمانو درسونو ته. په تیرو دوه ویډیوګانو کې مو له تاسو سره ورک ورد فعل لیرن شریک کړی و چې په نامکمله جاري زمانه او مکمله جاري زمانه کې مو درته تشریح کړی و. اوس راځو نامکمله تیره شوې زمانه onvoltooid verleden tijd. onvoltooid verleden tijd. نامکمله تیره شوې زمانه چې او فی تی هم ورته وایي. نو راځو ورک ورد لیرن ته. لیرن زده کړه. Ik leerde. Ik leerde. ما زده کړه کوله. مطلب ما زده کړه کوله نو معلومه نه ده چې زده کړه مې تکمیل کړه یا نه. په دې خاطره باندې ورته وایي تیره شوې نامکمله زمانه، یعنی معلومه نه ده چې ما زده کړه کوله آیا زده کړه مې تکمیل کړه او که نه. Ik leerde. ما زده کړه کوله. Jij leerde. Jij leerde. تا زده کړه کوله. Hij leerde. Hij leerde. هغه زده کړه کوله. Zij leerde. Zij leerde. هغې زده کړه کوله. دلته تر اوسه لیرد په ځای باندې پاتې دی. Wij leerden. Wij leerden. موږ زده کړه کوله. دلته ورسره په اخره کې ان اضافه شو. Jullie leerden. Jullie leerden. تاسو زده کړه کوله. Zij leerden. Zij leerden. هغوی زده کړه کوله. دوستانو، د داسې نورو پښتو او نیدرلانds ویډیوګانو لپاره مهرباني وکړئ زموږ ټیک ټاک چینل در سره فالو او زموږ ویډیوګانې در سره د نورو ملګرو سره شریکې کړئ ترڅو موږ وکولی شو په آینده کې تاسو ته نورې بهتره ویډیوګانې چمتو او له تاسو سره شریکې کړو. مننه، والسلام.